د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالب پلاوي د خبرې ګټورې بولي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به وي، ویډیو راسره تر پایه وګورئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مجاهد وايي د ترکمنستان حکومتي چارواکو سره طالب پلاوي خبرې ګټورې وي. طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره طالبان د پلاوي خبرې ګټورې بولي. طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرون جمعه د مرغومي په 40مه ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ له کابله اشخابات ته تللی پلاوي د ترکمنستان چارواکو سره په بېلابېلو برخو په تېره په اقتصادي برخو کې ګټورې خبرې وکړې چې د ده په وینا دا به راتلونکو اقداماتو لپاره لاره هواره کړي. مجاهد زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت ژمنه ښودلې چې افغانستان کې د ترکمنستان اقتصادي پروژو لپاره زمینه مساعد او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ ورکړی او همداراز لا چارواکو لپاره بحث هم شوی دی. طالبان د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ په ټویټر لیکلي و چې ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغان سیال مشر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې ویلي و چې هیواد د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیکې یا په ټاپي د رغونې کار د سږني کال په ډسمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2018 کال په فبروري میاشت کې رسماً پرانیستل شي، خو د دې پروژې تطبیق هم نتیجه وکړو له کبله تر اوسه ځنډېدلی و.